ملګرو دې ته وایي د نرز وې. هم یې پکې ډانس وکړو، هم یې ترې مزې واخیستې او هم یې پیسې ورنه کړې. زه تاسو سره یو ویډیو شیر کوم، ګورئ ښه دا کوم کس چې تاسو ته په نظر راځي. ګورئ پهله خو داسې چل وکړو، ډانسونه یې ورته وکړو. ښه د علي شاذلي کومه شو چې روانه وه هغې ته ډانس مان شروع دی. ګوره کېناستو، نو خلکو پیسې ورکولې، د ده زړه هم صبر ونه کړو. یعنې که موږ وګورو کوم خلکو چې پیسې ورکولې، زه تاسو سره هغه ویډیو هم شیر کړم. ګورئ لکه کومو خلکو په دې باندې پیسې شیندلې او هغه ورکولې، هغه هر څه خو به تاسو لیدلي هم وي، په سوشل میډیا ډېر زیات مشهور شوي دي. لکه ټولو خلکو په دې پیسې ورکولې. نو دا غریب چې کم دی دا ډانس کاوه، لکه ډېر زیات ورته خوشحاله و. زړه یې اخر صبر نه شو، پیسې ورکولې. نو په کومه طریقه یې ورکړې ګورئ ښه. اوس کینی، ګورئ د کرسۍ ته کینی، کرسۍ ته کینی نو پیسې د جب نه راوالي، په علي شاه باندې هسې د لاس راوالي وسي او ونیسي راونیسي، بیا داسې چل وکړي هغه پیسې ښکل کړي. ښکل یې ولیکي، په دې وجه یې ښکل کړي چې آیا ما څونه په سخته باندې ګټلي دي، څونه تکلیف پې ما برداشت کړی دی، څونه غلامي ما برداشت کړې ده. سهار راپاڅم بیا ځمه کار ته، ماښام راشم څونه ستړی یم، څونه تکلیف هغه مانه برداشت کېږي. په ګرمۍ او یخني پکې نه ګورو، باران او وریځ پکې نه ګورو، خو موږ چې کوم دی صرف او صرف کار ته ځو. او که بیا زه راشم نو داسې پیسې ورکوم نو لکه زه به بیا ډېر زیات غلط کار کوم چې لکه دونه پیسې زه بربادوم. نو دا داسې چل وکړي پیسې راوالي، پیسې ښکل کړي. ګورئ بیا پیسې راوالي، پیسې ښکل کړې او پیسې راوالي په خپل جیب کې واپس کړي. نو دې ته وایي ایک ټکټ مې دو مزې. هم یې پکې مزې وکړې، هم یې پکې ډانس وکړو، هم یې پکې هغه انجوای وکړه او هغه پکې هم پیسې پکې هغه هم وشیندلې. په کومه طریقه باندې نو هغه هم تاسو ګورئ. زه تاسو ته یو مثال در کوم. ګوره کم کسانو چې اوس دا پیسې ورکړي دي، لکه تاسو په دې ویډیو کې کتی شئ، په دې ویډیو کې چې دا کم کس راشي 50 ریال دي او که څه داسې 100 دي او که 10 دي که هر څو دي خو بس دي، که دې دا پیسې ورکړي دا چې کله بهر ته د دې ځای نه وځي نو د ده په زړه چې څه تېرېږي هغې نه به یو الله خبر وي. ځکه چې دا به څونه خفه وي که دا بیا سملي او سوچ وکړي چې ما دونه پیسې ورکړې په 2 منټو کې او ما ګټلې هغه په څو ورځو کې وي، نو د دې خفګان پته دې ته به بیا هله ولګي، اوس ورته نه لګي. نو کم د دې نوي ماما ویډیو چې راغلو هغه مونږ تاسو سره شریک کړه چې پهله ورته ډانس وکړي، بیا چې کوم قسمه پیسې ورکړي نو هغه ډېر زیات یو ښه کار یې کړی. یعنې داسې لکه اوس یو کار خو پهله دا پکار دی چې شوله تله نه و پکار، که شوله لاړ شي نو بیا چې ورته کوم کار کول پکار دي هغه د دې په شان کول پکار دي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو انشاءالله. بله ویډیو کې به مې لاوي. الله حافظ.